محترمو دا د متین خان کیسه ده دا به تاسو ته ملاویږي کباړي بازار کیسه خانې شاته صابري هوټل ته مخامخ 1 نمبر دکان سانولي سره هر وخت یې تیاره ملاویدی شي پته یاد لرئ چې پته نه هېره نه شي سازیان په دې کې دکړي مار منګي والا تازه خان زلمې یعنې جاجاده ربابي پکې شیخ شیر محمد دی ګنګروبان والا پکې جبار بیگم دا د متین خان قصه ده واورئ په دنیا کې ښکلي ښکلي شاهران وه چې تخیره یو عجیبه ښکلی بیان و په چندون کې د ماسخې دومې خانان دي موده مخکې د خانانو کې یو ځوان و او په نامه عبدالمتین به یادېدلو او میلمه دوسته سرفراز دغه ځوان و لا پیدا عبدالمتین نو دې وخت کې او چې د پلار سره خراب پې انګریزانو او د پلار د مې په تمام زیان کې خور و او سرتیزه په نامه و مرا خان یو ورځ مرا خان کا جرګه جوړه او په جندل کې غونډ شوي مشرانو او دا تقریر مرا خان کړلو قام ته د قشقر د اخیستلو یې ګمان و د جرګې ورته ویل هو مرا خانه د نسب نه تر زند خاندانو خانه ستا پلار بچي ووتو غزا ته په چتار کې سرکا پر به پدر ځانو هغه وخت کې د پلار سره طاقت و او ډېر آسونه ټوپکونه ډېر سامان لا 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 چتو سترګو ژوند تېرولو زه او دبدبه باندې قایل ټول جهانو او خان ویلې په قسم نه سارېږم د پخوا نه مې په زړه کې دا ارمانو خان ویلې اخري دا فیصله ده راوچت شه د قشقار په لور روانو مجید هم مرا خان سره روان شو د لښکر سپه سالار میر حسن خانو په قشقار کې جنګ شروع مرا خان که ښکلي جونه کونډېدلې حیسورانو خونړی جنګ په قشقار باندې شروع شه سور په وینو د قشقار غرو میدانو په قشقار کې یو مقام چې نوم یې دروش دی او رنګ په وینو د دې تلي هر مکان لا 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 او دل ماتې نزلونې او یا قربانه خیر دی لنډه دا د روس قبضه مرا خان که او خو دې واغچې سرتېزه هر یو ځوان و او دروشي واخیستم پر زن له خدای ورکو او څه به وایم ښایسته په کل جهان و او دغه زوی له یې نوم ښخ عبدالمتین که او ځلېده به لکه ستوره د اسمان و هغه وخت د درنوا محمد شریف و او ډېر جابر طاقتور دغه انسان و
او افسران د انګریزانو ورسره وو او تر نتنګ په دل کې ټول مسلمانانو او د ښځو مخ منظره غاښې مات شو او هغه څوک چې خدای رسول نه نافرمان منجرې شوې او چې قبضه عمرا خان کلو قاشقار او در نواب شه د دې حاله خبردار مجید خان چې یو تربور د مرا خان او د قاشقار د لښکر د سره کمانو او په قاشقار د مرا خان چې څه لښکر او مجید خان په دې لښکر باندې افسر او په مجید مرا خانو کو فرمان او په طرف د دې لښکر به کې روان او در نواب سره ساتلی انګریزان شته او وسره مه کوه دشمن د مسلمان شته او دا جواب چې هر سال که مجید خان ته او سوچ یې وکړ سر یې ښکته که ګریوان ته ځان سره وایي مجید خان چې دا مې وخت دی او دا انګریز نه رشوت خون بیدار مې بخت دی زه نواب محمد شریف به خبردار کړم او چې لښکر به په قاشقار باندې انحصار کړم او مجید خان کې پخوا نه دا عادت او واخیست به یې کړو 2 پیسې رشوت او مجید خان خط په قاشقار لښکر ټال کړ او در نواب یې خبردار په دې حوال کړ او در نواب پوره 40 زره لښکر در نواب پوره 40 زره په شمار زر او روپۍ ورکړې مجید خان له په تلوارو او مجید خان چې کله واخیست رشوت او لښکر ټول یې کړه ټول هغه سهار وای دوکړی غږېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی وایه قربانه ټوپکونه به راټول کې په دې درنګ او زه یې ګورم که د چا ټوپکو زنګ هغه سوان به بې حسابه سزاوار شي او هر یو کس د دې حاله خبردار شي نن دې ډېر جړېږي نه د سترګو جنګ دی د سترګو جنګ دی او زړونه درزېږي بدن دړې غورځوي نه د سترګو جنګ دی وسره ټوپک د لښکر او مجید خان کړي راټولې د سره نو او مجید خان پړ کې وایي و شکار دا وسله به حواله کړم په سرکار او زړه به یخ کړم هرمان به مې پې سر شي نامونه به پې ماته مقرر شي دی خو پرېږده او د خو پرېږده ترقي وشوه ډېره او د لښکر نه انګریزان شول چاپېر
امیر حسن خان شو او شپه په شپه عمر خان لور روان شو او ورته ویل عمر خان شه خبر نو او په قاشقار کې چې هر څومره ولښکر وصلي ټولې ته قبضه کړي مجید خان او نن سبا کې به جندلو وینې ورانو او دیر نواب سره مجید په مصلحت دی او انګریزانو نه خوړلی رشوت دی په دې شان کې موده ډېره شوله تېره او خبر نه یم چې لږه وکړه ډېره او دغه وخت کې سلمې عبدالمتین او منظري په شان ته وپړه سنګین یو ورځ عمر خان ویل پرزنده او پیدا نشته زمونږ د داسې ژونده او منظري کړه په سوچونو کې شپه تېره د خفګان غلبه شوه ورباندې ډېره سبا یې چې شي غوږونې سته ګفتار ته او متین خان دغسې وویلې پلار ته او بابا جان ما خبر که په مضمون ولې نه کوي مزه زموږ ژوندون تا چې وې زموږ ژوندون د بې مزې پلاره ما به په یوې په اندازې پلار یې ویل عبدالمتین خبردار شه ځان ساته د انګریزانو نه هوښیار شه زویه نن نه پوره 14 کاله مخکې چې ګلګت ته پورې ملک زما طرف کې مجید خان د لښکر کمان افسر و ما اختیار ورکړی ټول د مالو سر و مجید خان که دولت سود خطي ایمان که د لښکر نه یې چاپېره انګریزان که ملکې ورکه انګریزانو له په لاس او داسې ټوکې په ما وکړلې خناس لارې ختم ټول بیان چې د ستا سر کړه او خو یې په عبدالمتین په زیرو زر کړه او د ښځو نظره پویه چې نهنګ شو او منظري کې سترګې سرې خیالې د جنګ شو عیسی خانه کباړي بازار صابري مارکیټ 1 نمبر دکان سانولي فرمایش د افضل خان غلام سرور غونچه درېیمه کې بلبل د نوبهار لاړ په خزان کې مات وزرې په چغار لاړ او د ژوندون په باغچه خزان لګېږي او فکر وکړه محمد نبي سردار لاړ دنیا په کائنات کې حکومت و او سلیمان پیغمبر د مرګ په لار لاړ او دې جهان کې حساسل چې دوی وکړه او هټا نشي جهانم له په تلوار لاړ
بچان غریبانان تلی خرمان کې او یعقوبت د دنیا نیمګړی وار لاړ او وګد کې دراوي بیا قصه شروع کړه او ملا تړلې مې قلم ولا تیار لاړ ټول جلدو سره جرګه عبدالمتین شو او هر سره یې ښه منونکی په ګفتار لاړ او جرګې ویل عبدالمتین موږ ستایو او هر یو ځان برخلاف پر سرکار لاړ او متین ویل په منډه به سبا جنګ وي د هنګري دفتر ته او د هنګري دفتر ته لیک دغه اقرار لاړ او سبا ون چې د جنګ بګل بجاو شه او هر ظلمې کوي چې جلکه خامار لاړ او د هنګري سره روان مخمد شریف او د دولت لالچ اخیستی دی په قار لاړ او د نواب د تالي سټونه په غیر هم او دوی زدرل د هنګري پوځ په شمار لاړ او د متن خاص سره درې سره کسانو او د خیزو مخمنه او د خویزو نصیر مصطفی سالار لاړ څلورمه غونچه شوه په ذوالقیوم او باقي پاتې د مطلب په سده نیمه او ملا تړلي پوره 3,000 کسانو او کمربند سپه سالار متین خان جنگ په منډه باندې شروع شو یزان پکې وای نه جندلي ببر سرونه یا عبدالمتین خان ته د خیر وي او خیر وي یک برګې جاجرې جرمنۍ لړ کوي یا عبدالمتین ستا د مرګ ارمان لرمه او په لاټ انګریز باندې ډچ راغه او راغه یو ور مخامخ شه متین خان کاږه بریدونه متین په جنګ کې ګوتې پورې پس پیناس په باندې سور کوي پیرونه یا په انګریزانو کې ماتم ده یا پټې جرګې د دین نواب سره کوي انګریزان سولې ته تیار شو یا نیمې شکونډې سلامي متل لذینه یا سوا شوي انګریزانو یا د کبر جامې متین دړې وړې کړه شوي انګریزانو یا د کمر جامې متین دړې وړې کنه یا محمد نظیر سوله کېږي یا په انګریزانو باندې سر وګرځېده
په بدنام داغونو رنګ شي تاریخ او هنګري دغسې سوره په دام دانه کړه او د متین خان سره جوړه دوستانه کړه بله ورځ یې لاټ ویلي متین خانه او د دوستۍ د صد براکې مهربانه او زه دوستي در سره کم د صداقت او خدای د پاره نو صفا که راته نیت جواب چې لاړ متین خان ته او سوچ یې وکړو سر یې ښکته کړ ګریوان ته او داسې وایي متین شین شي د خندانه او ځان سره وایي دا څه زوی نادانه د دوستۍ مې ورته ولیکه انکار او نه دوستي در سره کوم نه بد دوست شم او که مې ونیسي جیلونو کې دې روز شم او زه به هله تا ته ووایم یاره او دا ټک نه دې خوا عمل چې کې اوزګاره او ته به هله زما یاشې په مضمون او چې خالي کې ټوله خاوره د پښتون او چې همیشه د دې حاله خبردار او چونې ټوله راته لکه د نوخار انګریزان وایي او انګریز وایي تلې نوم به مې ګټوي د متین سره جنګ کوم په جان بټوي دوباره انګریزي پوځ د ټینشن شه پښتنو ته د غضب په پوزیشن شه او جان بټي له زیپو جان ملا تړلي او څوک پیاده دي څوک سواره ورسره ځغلي چې متین د دې حاله خبردار شو متین که د دې حاله خبردار او جندولي سلمي راټول که په تلوار او ورته وایي هنګري له به ملک ورکو او یا به غوسته انګریزي افسره سر جرګه وشوله جندل شه کمربند او داسې وایي د فیضو نظیر مومند او فردوسان د کوچکي واوره حالونه جان بټي له د انګریزه له پوځونه متین خان هم ورله راغی ملا تړلی لاټ بزي د جان بټي نه شرمېدلی لنډه دا ده چې شروع او لنډه دا ده چې شروع د میدان جنګ شه او لاټ صاحب په دغه جنګ کې په لړزان شه او بې حسابه انګریزان شي د مردار او په تاریخي معلومات نشته شمار یو نمبر دکان کې ثانولي څه به میلاویږي پته یاد ساتئ دغه وخت کې ډېر بوډا عمره خان و او کمزوره کم طاقت ډېر ناتوان و او په جاري جنګ کې لس کسه انګریزان و او دوی د ښځو په جامو کې را روان و او متین خان له خبر نه دی د احواله او انګریزان لس کسه راغله قلافاله او
پجامه د زنانه شور دننه او لا خبر عمره خان نه دی د سنه او زنانه وی بې ستري مو وشوه ډېره او خان صاحبه دروازه که در برسېره او خان ویلې ګینې رښتینې دي تور سرې او هغه دمې دروازه که ورته لري او خان چې څنګه دروازه کله برسېره او سندسي تې انګریزان شلي چاپېره او په دیکو دیکې او په دیکو دیکو یې قلانه بار که او لاس تړلی یې په جیب کې ور ګزار که او دغه وخت د خان او دغه وخت کې و د خان یو خدمتګاره او انګریزانو کلکه وتړله خواره خدمتګاره کوم ساعت چې وتړله او لاس تړلی قلم کې پرېښودلی نو او انګریزان چې پکې سوار شي سپکې ورکړو او صحت پسې خان داخل په پېښور خان خو پرېږده چې بندي شولو په جیل جینا او زه اوس ګورم متین ګل د رامبېله او داسې وایي د ماښام مخکې جنګ سوړ شو او متین خان د خپل کاله په طرف جوړ شه متین خان چې کله ورسېږي کور ته د خپلزونو زیره وبلیږي ورته او قیم خان شوګم پاکې قصه راله او هرېدونکي که خبر د قیلو قاله اورېندونکي کله وخت چې د ماښام شه او جنگ شه ختم متین خان راغی قلاله او متین خان چې په قلا شه ور دننه او خدمتګارې ولیده ډېره بدحاله خدمتګارې نه متین وکړه پرسان خدمتګارې که خبر د قیلو قاله او ورته وایي انګریزانو د پلار بوته او په متین د ډېره قهره خوله راله او متین بیا شه په خندا پاس په سور او په مشاله او په دویم ماسخوتن لاړ پېښور ته متین دی د ګورنر مرتبې والا پېښور کې یو اشنا د متین خانو متین ورغی د شپې هغه اشناله لکه څنګه چې متین محمد نظیره خدای دې دغسې غیرت ورکړي هر چاله ماسخوتن شه د اشنا کور ته درونه لا هیڅوک نه دي خبر په دې مضمونه متین وایي اشنا غوږ کې د ګفتار ته انګریزانو مې سزا ورکړې پلار ته مخامخ جنګ کې انګریزو که بیلا ته په دې پوه شو چې غاښ مې شولو ماته اشنا واوره هغه وخت جنګ په زور کې انګریزان داخل شوي زما کور کې انګریزان پوره لس کس انګریزان پوره لس کسه نارینه وو دی راغلي په جامه د زنانه وو زما پلارې په دوکه راوستلی په زړو هډوکو جیل ته یې لېږلی زه ورځم یا مردار به ګورنر کم یا د خپل عزت دپاره به سر ورکم یار یې وکړه ورته ډېر ظالم منت متین خان ډېر ظالم دی حکومت او ګورنر باندې ولاړې د پیرې او ستا ورتګ د خامخا او د خطرې متین وایي زم توکل په ذوالجلال او چې خالق د مخلوقاتو برکمال دی او دای هو متین خان پاس په سور شو
نیمه شپه کې را روان لکه د چور شه د متین سره ملګری شي نصیبه چې بنګلې د ګورنر ته شي قریبه هستې ودراو بنګلې نه لږ جدا ګورنر به شي د خلکو د خندا منظر یې نه یریدلو د پیرې نه یو سولی را بهر که د توبرې نه متین خان دیوال سوری که د بنګلې پیرنګي طبقې جوړې کشالې یوه نیمه ګنټه وخت چې کله تېر شه ورته ننه په بنګلا د جنرل شیر شه ګورنر سره د ښځې په کمره کې لکه دوه ماران پراته وي په توبره کې تماچه متین راویسته په تلوار په ګورنر یې که د خوبه نه بیدار ګورنر له متین خان ورکه خبره شور ونه کې که په کار دې وي خپل سره او شور ونه کې ځان که بچ غواړي د مرګ او د هیچا نه متین خان نسي سترګه هویا خیراته ریکشا خیراتونو چې روان شي ګورنر که جواب دې کړه اخبارېږه او په وهلو به دې خو باسمه خورېږه چش پملا ماتي خزه شولا په کمره کې ود پاتې ګورنر که بنګلې نه را روان او پدې راله پولن دي انګریزان داسې وایي ګورنر مختور که متین خان د ځان سره پاس پسور که متین خان سپیله ورکړ او متین خان سپیله لار ورکړه د دیره زور جواب بدنګېد روان دا دیره هغه وشو چې څه خدای ته وقبوله ګورنر یې ور داخل که په جندوله په جندول کې د باوړې نومي مقام دی چې د دیر خلکو لیدلی خاص وام دی ګورنر یې باوړه کې قلا بند او رحمت وایي په خویزی نظیر مومند ګورنر پرې چې پروت بندیوان او کړي کوشش یې د موندلو انګریزان او بله ورځ عبدالمتین که ښه تیار نو او دا بیان یې پکې نوټ که مزېدار متین وایي انګریزانو خبردار شه او نور تعالی شته د ګورنر قلار شه او زه د صبر کې حکومت د ګورنر تختولی درنه د پې خبره زما پلار چې څو انګریز سره په جیل وي تر هغې به ګورنر ما سره ښکیل وي زما پلار دی هم سپین ګرې هم ناتوان دی هغه تاسو را په جیل کې بندیوان دی زما پلار که تاسو راوس په عزت ګورنر بدل درکم سلامت متین خان چې دا کاغذ کلو خرڅول انګریزان یې په لیدلو شو خوشحال انګریزان د ځان سره شو ملامت پښتانه متین یې سترګې کلي ښکته په رښتیا عبدالمتین خانو باتوره او دغه شرط یې انګریزانو که منظوره انګریزانو چې متین خان له پلار ورکه متین هم واپس یې هله ګورنر که ګورنر چې را واپس راغی امانت خوشحالي وکړه بې حده حکومت په جندول کې متین خان نه و خوشحاله او ستان ولي زیبه غازي امان لاله په جندول کې متین پرېښود حکومت او د کابل په طرف د وکړو هجرت په جندول کې متین خان نو خوشحاله او ستان ولي زیبه غازي امان لاله او په جندول کې متین پرېښود سکونت
او د کابل په لور د وکړي هجرت په کابل کې سموده چې کله تېره او د مطلب قصه به وشي را برسېره او درنه ته داسې ویل حکومتو چې هر څومره غواړې در به کو رشوت لیکنو به کې حکومت له دغه کار متن خان په څه هنر که ګرفتار د نواب وايي منونکی د سرکار یم د هر حکومې په سر سترګو تابدار یم در معلوم عبدالمتین خان او در معلوم عبدالمتین د چه خامار دی او لړزولی لندن پورې سرکار دی لړزولی ډیوډ دی او لړزولی ډیوډ د پیرنګی دی لړزولی ډیوډ غلفي پیرنګ دی او ډېر مشکل عبدالمتین خان سره جنګ دی او چې کوي څوک د متین ګرفتاري او لکه جیب کې وساتل د منګري زه متین به را طلب کم په تلوار او روپۍ غواړم 50 لکه په شمار او زه متین به را طلب کم په تلوار خطا شوم او روپۍ غواړم 15 لکه په شمار او دغه شرط یې انګرېزانو که منظور روپۍ وشوې په نیولو د باتوره یو میجر نواب ور ولېږه متین ته او کله فکر ته خیال کوه او ورته ویلې داسې ووایه شاهین ته او متین خانه د تره زویه زما خپلې او په دې خوښ مې یم چې ته دې په کابل منظریه دغه سوال مې که قبول او راځه بسته ما دروباخه جندول او مې جلال متین خان خبردار کو او ورته تیرې د نواب د خولې گفتار جنا د منګي غاړه مې سره منګل مې سپینه کنه بل په غاړه مې زنګي د تاویزونه کنه د منګي اویا قربانه مې در کړی هم هغسې سوال جواب او لکه څنګه چې ورکړی در نوابو او د ښځو مخ به نظره دوکه کېږي او منظره امان الله نه رسختېږي د خانې شاته کباړي بازار صابري مارکېټ ته مخامخ 1 نمبر دکان څانولي ته به میلاویږي پته یاد ساتئ متین خان چې د کابل نه را روانه او پسې واوره حاجي به خپله بیان او کومه ورځ چې په جنګل باندې داخل شو او خبردار چې په نواب او انګرېزان او انګرېزان ویل نواب محمد شریف او په نیولو د متین پویه کسان په قلا کې به متین نه ډوډۍ وکړي او شپېته پاتې که په تور د مېمان او که دانې د نواب خبردار شو او د متن د لاس او بګي نقصان
راځي په دې خبره باندې دواړه هغه کېږي چې راځي شي په سبحانه او د نواب عبدالمتین ته جواب وکړو او ورته وایي ستا د نومه شم قربان او ته زما سره مېلمنه سترګو توره او تور قلا کې د غرمې پویه کزان او متین وویل ډېره ښه نواب صاحبه او په سترګو تابعدار یم د فرمان او سبا یې شي متین زه د تور قلا ته او ورته راغله همه واړه خاندان کورنۍ ورته ویلې متین کورنۍ ورته ویلې متین اعتبار مه که په نواب غوندې انسان او د نسبه نه مال محمد شریف دی او خرڅوي په یو دانش باندې متین تور قلا ته ځینې سارېږي او پاسور شي لکه باد چې را روان او کوم ساعت چې تور قلا ته رسنده شو استقبال ته یې ولاړو نوکران او راشه درشه د نوابه سره وشو او اوس به وګوري کارونه د شیطان او خدای دې خیر کړي د امان کلي صدبرډو او منظره به شي په دام کې بندیوان اوس ورمه شوه د خدای محمد نظیر تور قلا نه شو چاپېر انګرېزانه او انګرېزان راغلي وو په وسله پورې او یک تنها په تور قلا کې وباتو او منظري ډوډۍ خوړله خبر نو او د نواب عزت کې څه خطر نو او متین خان ډوډۍ خوړه ناستا په شور شو او ګي چاپېره د قلا پار یو ډور شو او متین پوه شي ټګي کړي د ټګ وسو او د دولت لالچ اخیستی د لبرګ وسو هغه د مجاجر ورکې جرمنۍ کې او ښایي دغسې کارونه په ځوانۍ کې او منظره برته ورخوت چټپټ نو او بیا ملګری ورسره ورو د کامبټ په نواب باندې وکه حول پیري پاس په دچې غړمبېده لکه د شیر او دا نواب یې ویشتلو په لاس باندې نو او په تنده کولې د څو قدمه وړاندې انګرېزانو هم شروع کړي پیرونه په غوسه ولې د تور قلا برجونه او داسې وایي مازدیګره پورې جنګ او وارخطا په دغه جنګ باندې پیرنګ او دیاله شلي متین خان وکړ مرګونه انګرېزانو کې کېدل د غمبیرونه مازدیګر د متین خان سکات خلاص شو او په دستې سره چاپېره تخنا شو او لنډه دا ده چې متین شي ګرفتار نو او په میا کلي باندې راوسته خامار داسې وایي په میا کلي کې دمه شوه شپه شوه تېره سبا شولې غربه شوه او متین خان د انګرېزانو کو روان و او چې ګودر ته د میا کلي شو رسان
یوې ښځې پکې وکړه دا ګفتار انګریزانو ګرفتار کړو رخمار او متن خان چې واورېد دغه مضمون او دوباره یې کړه هغه ښځې ته مفتون متن ویل رخمي رسته را روان دی لږ به نه وي امید وکړي ډېران دی او تقریبا د 2 بجو چې اندازه شولو تقریبا د 2 بجو چې اندازې شوې راوچتې تور قلا نه جنازې شوې کومې ښځې چې متین ته ویل رحمان یوې مړ پکې خاوند یوې پلار ښځې ویلې چې شاعر یې خوهلی او منظرې باندې مې فکر تېروتلی او ښځه پې د متن درکتې قلا بند شه ډېر خفه پې د فیضو نظر ممر شه او کال په سرانو 14 کسه انګریزانو او کال په سرانو 14 کسه سرکاري انګریزانو دې ویشتله چرماري انګریزانو چرماني ونه ویشتله ځان خبر که د بیلن کلي صاحب بله دیر نوامبر ته متین کرا بهر هغه کېږي چې سخدی کې مقرر او انګریزان به وداغې په چرماري کې او زنځیرونه شانګېده په منظرې متین خان چې پیټه سو کلو یارانو چرماري ولګېده د انګریزانو او انګریزانو ویل نوابه خبردار شنو او متن مړ که دا سات فاشي هوښیار شه یا دې دواړه سترګې خو باسه نوابه او که دا نه وي نو کاته دې د خرابه او متن خان دواړه سترګې خو ویستلې نو او هغه سترګې انګریزانو واخیستلې په 2 سترګو انګریز ورکړو دولت پوره 2 لکه روپۍ هغه سات او څه موده چې تېره شوله په دا شانو او متن خان کو سفر د ګورستان او دا بیان منظر د دنیا تېر شه او تورو خاورو کې بندي ګل د نمیر شه او دا داستان دې د پاره دوباره کړو او فرمایش مې د خان صاحب پکې پوره کړو او په شونکړې کې د خان صاحب د لږ مکان دی او پېښور جانګې پوره کې دکان دی او په سرحد د شاعرانو شته شپاره په سرحد د شاعرانو نشته شماره په دې ټولو د خیزو نظر سالاره او پکې سو فضل قیم وړه نمبر دی په جهان باندې ښکاره لکه د نور دی یو نمبر دکان کې ثانولي صاحب میلاویږي پته یاد ساتئ بدله د متین خان په دې ځای باندې سر ته ورسېدله پېښور کې کباړې بازار ډولې شته او پکې یو نمبر دکان د ثانولي شته او دغه ځای خاص په صابي مارکېټ یادېږي او بل سرور او سره ګل د کشمار شته کیسټې نوې نوې میلاویږي او جاپاني سوني اصلي جاپاني سوني سپا اوس اصلي شته او د متن خان قصه ټابستان ولیکړه او نصر وایي بازارونو کې نقلي شته نورې وګورې نقلي واوره د متن
متن پتور کې قلابان د نارازینا حفظ الماتن زلونی دلارا وړینا متن پتور کې قلابان د نارازینا حفظ الماتن زلونی متن د تور غرو نو با تورو تختابان نقزان بمر کی پیزارور کو غاخی بیل هنگریزان کی پا هم بورو برگی جاجری جرمنی لبرکا بنا برگی جاجری جرمنی لبرکا بنا حفظ الباطن زلونی دلارا وڑنا متن پا ترک قلابان دنارا زنا حفظ الماتن زلونی یک برگ جاجری دکوی قاشی پملا کی منظارے گیشی تنہا د تور قالا کی دامری کی انگریزی کواویلا کی پوزی لاریز تور قلا چاپیرا بنا پوزی لاریز تور قلا چاپیرا بنا حفظ الماتن زلونے دلارا وڑنا متن پا تور کے قلابان دینارا زنا حفظ الماتن زلونے یا پوزیلاری دی ترقلا تزید جنگ دغاسی همر پدیک لدے پی رنگ حفظ الماتن خاک پسرو دینوں کی رنگ یا دولت ورکی چی زمن قالا شنا یا دولت ورکی چی زمن نقالا شنا حفظ الماتن زلونے دلارا وڑنا متن پا ترک قلابان دینارا زنا حفظ الماتن زلونے یا دولت پر کی چی زمن نشی ہی سارا پدا سے شان خبریو کلی سرکار حوض انگریز دو کش پختن کی داسی کار مخمانا زرا کدلوگ او ماتن بنا مخمانا زرا کدلوگ او ماتن بنا متن پا ترک قلابان دینارا زنا حوض الماتن زلونے دلارا وڑنا متن پا ترک قلابان دینارا زنا حوض الماتن زلونے اسمت واورخا بیا ونه تا محبت را باندې و کپ ساتنا تمام عالم را باندې وای ہے تو ماتنا تمام عالم را باندې وای ہے تو ماتنا ستا محبت را باندې و کپ ساتنا تمام عالم را باندې وای وای یستا محبت کی میزبانی خاوری هیری زما په برخشی د عمر او شبگیری فساد جو خوش بکوم در تاخیری برباد لاړ ټولم او خدماتنا برباد می لاړ د ټولو مر خدماتنا تمام عالم را باندې وای وای تو ماتنا ستا محبت په مازو شپه ساتنا تمام عالم را باندې وای وای یا برباد لاړ د تمام عمر خدمت منزودی نکم زاری یا منزود نکل زما زاری مینت حساب کتاب زمنگو شپا قیامت حرمان باو کی بیا بنی ہو دا وقتنا حرمان باو کی بیا بنی دا وقتنا حرمان باو کی بیا بنی دا وقتنا ستا محبت باندې یار ماندو کی تیر بستا دزوانی واشی زما با شاند دی ژوندون په انتظار شي صبح یسو یار سوچ بل زاروی
هغه هازدا چې په ما کاولي دي د خلکو او میناتونه په ما کاوي ولګي د خلکو او میناتونه ستا محبت را باندې وای که په ساتونه تمام عالم را باندې وای یا په ما کوي ولې د خلکو دار مادر یا آخر بتیش یارستا د حسن وارستی ساتي د کم د مینې او په هنګاره په پښو یا پښون کې وال همت یا پښون کې وال اسمت تیریږي او زخماتونه پښون کې وال اسمت تیریږي او زخماتونه سمو هم بتر باندې وای کپ ساتونه تمام عالم را باندې وای او تو ماتونه تمام عالم را باندې وای هه تو ماتونه سمو هم بتر باندې وای خانه شاته کباړي بازار کې صابري مارکیټ ته مخامخ یو نمبر دکان کې د سنوري صاحب ملاويږي پته یاد ساتئ فرمایش د غلام سرور او د افضل خان